السلام علیکم ګران شاګردان ولادي وک شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دی هغه بیا هم ډېرې بنیادي خو ضروري جملې دي داسې جملې چې موږ په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې استعمالوو راځئ دا راسره زده کړئ سلیم has gotten first position سلیم has gotten first position سلیم اول پوزیشن ترلاسه کړی دی he has helped me هغه زما سره مرسته کړې have you eaten the food آیا تا ډوډۍ خوړلې he has cooked the rice today هغه نن وریجې پخ کړې the sun has risen لمر راختلی the car has left موټر روان شوی left چپه سایډ ته وایي چپه ته دلته د لیو روانېدو دریم فارم دی لیو پرېښولو ته هم وایي لیو څو معنا دي left سیکنډ تھرډ فارم دی I have sent a letter ما یو خط لیږلی has the hunter caught any bird آیا ښکاري یو مرغه یا الوتونکی نیولی has she not bought the bracelets آیا دې بنګړي نه دي رانیولې بینګل زمر ته وایي bracelets هم دا زموږ د نن سبق مننه